مې ولیده چې 80 ګزه د هغې اوږدوالی و په شرعي ګزونو باندې. ما د جبریل علیه السلام نه تپوس که دا څوک دی؟ وایي هغه راته وویله چې دا خو آدم علیه السلام دی، پلار دی دی. ورشه فسلم علیه، نبی علیه السلام ته وایي سلام ورباندې واچوه. نبی علیه السلام وایي زه ورغلم آدم علیه السلام ته مې سلام وکړ. وایي هغه راته وویله چې وعلیکم السلام ورحمة الله، مرحبا بابن صالح و نبی صالح. هر کله راشي زما بهترین بچیا او په ټولو انبیاو کې بهترین او صالح نبی په خیر راغلی. وایي ما ته آدم علیه السلام دا کلمات استعمال کړه. آدم علیه السلام خسړ او ګسړ ته ماشومان دي. خسړ ته آدم علیه السلام وګوري وخاندي خوشحاله شي، او چې ګس طرف ته وګوري آدم علیه السلام په ژړا شي، سترګو نه اوښکې را روانې جاړي. وایي ما ورته وویله چې ما هذا یا جبریل، دا ولې؟ دا څه علت دی، څه وجه ده چې ښه سړ ته ګوري نو خاندي او چې ګس سړ ته ګوري نو جاړي، څه وجه ده؟ وایي راته وویله چې دا ښه سړ ته دا هم د آدم علیه السلام اولاد او بچي دي، خو دا جنتین دي، او چې دې ورته وګوري آدم علیه السلام خوشحاله شي چې دا زما اولاد زما بچین دي او جنتین دي. نو پلار همیشه چې خپل اولاد په خوشحالۍ کینی پلار خوشحالیږي، او چې دې چپ طرف ته وګوري نو دا اولاد او دام بچي دي، خو دا کافر دي، مجرمان دي، جهنم ته روان دي. نو د دې وجې نه وجاړي. دا ولې کوي یو انسان دا وایي چې دا کافر دی، په دې باندې جړا ولې کوي؟ یو بچی د پلار ډېر نافرمانی، خو پلار خو پلاري په هغې باندې جدا خپل مستقل رحم د هغې راځي. پلار په دې باندې خفه کېږي که دا بچی نافرمان هم دی، که دا بچی مجرم هم دی، خو پلار په دې باندې خفه کېږي چې زما بچی د ناکامۍ سره مخامخ شي. پلار په دې خوشحالېږي چې زما بچی د کامیاب. وایي آدم علیه السلام په دې باندې خوشحالي کوله او په دې باندې جړا کوله. دویم عجیب کار مې وایي د معراج په شپه باندې نبي علیه السلام وایي ولیده. یو نهر مې ولیده، او دا نهر داسې نهر دی چې په دې کې اوبه نشته، صرف په دې کې وینې دي او هغه زوی چې ورته وایي د انسانانو په دې زخمونو کې چې کوم ګندونه جمع شي نوونه ورته وایي، د دې نه یو نهر جوړ شوی دی، دا پکې را روان دي. او په دې کې ځینې کسان ګورم چې په دې نهر کې را روان دي، کوشش کوي چې دې غاړې له راشي، خو چې کله د دې نهر دې غاړې له دې وراشي نو دلته ورته د جهنم ملائک ولاړ دي او د دې ورسره کاڼي دي، او په دغه کاڼو باندې دغه خلک په دې خلو باندې ولې واپس دې نهر منځته کېږي. ما ویل چې دا ولې د دې خلکو څه جرم دی چې دومره عظیم جرم چې په وینو او زو کې په دغه نوونو کې دیو دا کوشش وکړي دې غاړې له راشي او ملایک ورته ولاړې او دوباره په کاڼو باندې ولي او د هغې واپس دې نهر منځته کړي. دا څوک دي؟ دا ولې دا څه جرم یې کړی دی؟ و جبریل علیه السلام راته وویله چې دا ستا د امت هغه خلک دی چې دیو د یتیمانانو مال په دنیا کې خوړلی دی. کوم انسان چې دنیا کې د یتیم مال خوري، الله سورة نساء کې ښکاره د فیصله کړې ده، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله وی ها کسان چې هغه د یتیمانانو مال خوري، په ظلم باندې خوري، په زیاتۍ باندې خوري، الله وی دا په خپله د خپلو بیړو کې دی اور د جهنم جمع کوي، وسيصلون سعيرا، او د جهنم د ګرمو لمبو ته ور روان دي.
د یتیم مال باندې خوري، د یتیم د مال نه ځان وساتئ. څوک د یتیم مال په ناروا طریقه باندې خوري په دې دنیا کې، د قیامت په ورځ به سزا دی چې خلک به د الله رب العالمین په نعمتونو کې مشغولي، او ته به د دې جهنمیانو د پرهرونو نه چې کومې وینې را روانې دي، کوم هغه زخمونو نه هغه ګندونه راوځي، د دې نه به یو نهر الله جوړ کړی او ته به په دغه نهر کې روان او غاړې له به راځي او ملایک به درته ولاړې او ملایک به دې دوباره په دې خوله باندې ولي، بیا به دې واپس دې منځته کوي. د یتیم د مال نه ځان وساتئ. څوک چې یتیم باندې ظلم کوي، الله د هغې فیصله سورت ماعون کې کړې ده. ای زما پیغمبر هغه خلک پیژنې یو کذب بالدین چې هغه ورځ د قیامت نه انکار کوي، ورځ د قیامت نه مني. څوک دی رب العالمین؟ کسان هغه خلک دي چې هغه یتیم له دیکې ورکوي، یتیم په عذابوي، یتیم باندې رحم نه کوي. ابي درداء رضی الله عنه روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، وی یا رسول الله دا زړه مې سخت شوی دی، څه علاج راته راوښیه د الله نبي چې زړه مې نرم شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي امسح رأس الیتیم، د یتیم په سر باندې لاس کېږده، سوچ وکړه چې د دې ماشوم پلارو دا به څومره نظمین دی پلار ساته، د ده به څه قسم لباس و، د ده به څه قسم خوراک دی پلار وله تیاروه، خو نن پلار نشته، دا یتیم تا ته پاتې شوی دی، ته په دې یتیم باندې رحم وکړه. سوچ وکړه سبا به تم نه دا بچي به دې دغسې یتیمانان په دې دنیا کې پاتې. نو د یتیم د مال نه دی انسان ځان وساتي، او که د یتیم مال یې وخوړو د قیامت په ورځ دغه عذاب دی، دغې له به ور روان. دویم عجیب علامه نبی علیہ السلام وی ما د معراج په شپه دا ولیده، څه خلک مې ولیدل چې دیو دا خېټې هم ډېرې غټې غټې دي او داسې پړسېدلې دي، او هر انسان دا خېټه دومره پړسېدلې ده لکه یوه غټه کوټه کمره ترې نه جوړه شوې ده. او فرعونین مې ولیدل چې فرعونین او د هغې سره چې څومره قوم دی د الله نافرمانه خلک تېر شوي دي، دیو د دې خلکو په دې خېټو باندې خپېږدي راځي او د جهنم ته ور داخلېږي. النار یعرضون علیها غدوا وعشیا. په دې فرعونیانو باندې الله وایي سار او ماښام اور د جهنم پیش کېږي. وایي دا خلک مې ولیدل چې دیو پراته دي او دارنګې خلک راځي او د دیو په دې خېټو باندې اوړي راوړي، او د دیو دا خېټې مې ولیدلې چې د دیو په دې خېټو کې دننه ماران لګې دي خوراک کوي، دننه د دیو په دې خېټو کې دننه ماران دي، ماران پکې لګې دي، دننه خوراک کوي، دا خېټې داسې پړسېدلې پراته دي. دا څوک دي؟ تپوس مې وکړ، ویل چې دا ستا د امت هغه خلک دي چې دنیا کې سود خوړل. د سودخور انسان هغې انجام به د قیامت په ورځ دی چې د دې دا خېټې به دومره پړسېدلې او دومره به غټ شوي لکه یوه غټه غټه کمره چې سړي ځان دپاره جوړه کړې داسې به پراته وي، او فرعونین به د دیو په دې خېټو باندې مزل کوي، راوړي به او د جهنم له به ورځي او واپس به د دیو په خېټو باندې بیا راسي. او دننه د دیو په دې بدن کې د دننه په دې ګیړه کې نبی علیہ السلام وایي ما ورته کتل ماران ورپکې لګی دي خوراک کوي. موږ او تاسو که په دې قبر کې کېښوستلی شو او ډېر ماران نه یو 10 ماران الله رب العالمین راولېږل چې دا زما مجرم بنده دی وله ورشه، او یو مار راغی موږ او تاسو د دې شونډې نه ونیولو، بل راغی د غوږ نه نیولي، بل د خپې نه نیولي، بل لاله په یو ځای چک لګوي، بل لاله په بل ځای چک لګوي، 10 ماران الله را پرېږدي زموږ او ستاسو دپاره. دنیا او دنیا ما فیها، ته به وایې دا ټول ورکومه یا الله، خو د دې یو سکنډ عذاب د تېرولو زه نعمت دلته په دې قبر کې، یو سکنډ د تېرولو چې تا ته 10 ماران متوجه شي، بیا به ستا څه حالي چې د خلکو دغونه نعمتونه او ستا دغومره عذابونه، ته په دنیا کې سود خورې،
امام احمد بن حنبل رحم الله شان کې راځي د هغې په زهد او تقوا کې یو وخت یې وله کور والا لږ روټۍ مخکې راوړو ویل دا دې د کوم ځای نه راواخیسته ویل دې ګاونډیانو نه مې راواخیستله ما ویل که چېرته درس له ځي نو ستا دپاره روټۍ مونږ مخکې بندوبست وکړو نه هغې هغه د خپل کور وړاو هغه روټۍ هر څه یې ویوړله سیند ته یې وغورځول ویل دا څه پته ده که زما دا ګاونډي سودخوري او د دې هغه د سود هغه اثر زما د کلمو ته داخل شي زما د ګېډې ته داخل شي الله به زما دعا نه قبلوي عبدالله بن عباس رضی الله عنه یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي